مننه مونږ د دې دیر په دې غرونو کې مونږ هم مزدوري کړې ده. منیره دلته مې 3-4 کاله تیر کړي دي، خو چې دلته به کله راغلم نو مزدوري به مې کوله او دلته به لوبې را جوړې شوې، کرکټ به و، والیبال به و، بیډمنټن به و، باسکټبال به و. خو نن خوشحاله یم چې دلته مشاعره را جوړه شوې ده او زه نن د دغې ملګرو سره د میلمه په حیث باندې مخامخ یم. نو الله دې د داسې مشران ډېر کړي او الله دې دا مشران ژوندي لري. یو څو شعر به ووایم صدر صاحب په اجازه باندې. کاږه واږه روان دي خو پښتانه روان دي، کاږه واږه روان دي خو پښتانه روان دي، زما د زړه له کوره یاران پاخه روان دي. کاږه واږه روان دي خو پښتانه روان دي، زما د زړه له کوره یاران پاخه روان دي. د پورې غره چینه کې د چا باڼه روان دي، د پورې غره چینه کې د چا باڼه روان دي، زمونږ په خاوره باندې سیبه داسې روان دي. او یو څو شعره به نور ووایم. افسر افغان رور چې د یار کوڅې دي زه یوازې یم، سپي راپسې دي زه یوازې یم. د یار کوڅې دي زه یوازې یم، سپي راپسې دي زه یوازې یم. یاران مې پورې زه راپورې یم، بندې تنبیه دي زه یوازې یم. خدای وس راکړي چې خط مې کړمه، په ما قرضې دي زه یوازې یم. خدای وس راکړي چې خط مې کړمه، خدای وس راکړي چې خط مې کړمه، په ما قرضې دي زه یوازې یم. هغې ته ووایه راغلی یم، زما ګیلې دي زه یوازې یم. هغې ته ووایه مننه جي، هغې ته ووایه راغلی یم، زما ګیلې دي زه یوازې یم. ساقي ماښام دی او د سیند غاړه ده، ترخې نشې دي زه یوازې یم. ساقي ماښام دی او د سیند غاړه ده، ترخې نشې دي زه یوازې یم. هغه زما په حال خبر کې خدایا، د هجر شپې دي زه یوازې یم. نیازکه چا چا له زړه وساتمه، بلا قیسې دي زه یوازې یم. نیازکه چا باندې اعتبار وکړمه، تشې دوکې دي زه یوازې یم. او دغه یو څو شعر به نور ووایم چې زه د دردونو مسیحا ته لاړم، په موده پس چې مې اشنا ته لاړم. زه د دردونو مسیحا ته لاړم، په موده پس چې مې اشنا ته لاړم. د یوې پیغلې ویر مې واورېدلو، خدای د چا وم او چا ته لاړم. د یوې پیغلې ویر مې واورېدلو، خدای د چا وم او چا ته لاړم. چې مې د قام د بقا ذکر راغی، ځکه یو 2 قدمه شاته لاړم. چې مې د قام د بقا ذکر راغی، ځکه یو 2 قدمه شاته لاړم. ستا د بدن خوشبو په ما راتلله، زه به د برکلي هوا ته لاړم. ستا د بدن خوشبو په ما راتلله، زه به د برکلي هوا ته لاړم. د خودغرضو یارانو د لاسه، زه به د پورې غره نه شاته لاړم. او دغه رحمت الله وایي چې هغه غزل ووایي، نو دغه خو د اقبال مومن لالا دی. بس دغه یو غزل به ووایم، دا د اقبال ډي اس پي اقبال مومن لالا چې په یو دماکه کې بیا شهید شوی و. نو هغوی وایي چې دغه غزل نو دا خو د هغه دی، دغه به در سره شریک کړم او په دغه به په مخه خم واخلم. که هر سوی د ښایست له مخه سره ځي، نه مې خپېږي له دې ښاره نه مې زړه ځي. که هر سوی د ښایست له مخه سره ځي، نه مې خپېږي له دې ښاره نه مې زړه ځي. دې سړي ته هغه ټولې لارې بند کړې، دې سړي ته چې په کومه لار وبځي. دې سړي ته هغه ټولې لارې بند کړې، دې سړي ته چې په کومه لار وبځي. د منزل په لور د چا سره سلا شم، نه مې رور را سره ځي نه مې وراره ځي. د منزل په لور د چا سره سلا شم، نه مې رور را سره ځي نه مې وراره ځي. مننه جي، د دې نورو خلکو خپله خپله خوښه، خو د یو سړي د سوالو کې چې نه ځي. ډېره زیاته مننه. د دې نورو خلکو خپله خپله خوښه، خو د یو سړي ته سوالو کې چې نه ځي. زه د داسې جنګ قایل نه یم اقباله، چې مړ زه شم او نامه دې د هغه ځي. او دغه یو 2 شعر نور هم دي افسر افغان صاحب چې ولاړ دی شکایت کوي باچا ته یو سړی دی. ولاړ دی شکایت کوي باچا ته یو سړی دی، تړلی چا په دشته کې بلا ته یو سړی دی. نه ځمکه ورکوي او نه د ځمکې کاغذونه، یو پلار نه پاتې شوی دی، کاکا ته یو سړی دی. نه ځمکه ورکوي او نه د ځمکې کاغذونه، یو پلار نه پاتې شوی دی، کاکا ته یو سړی دی. دا جنګ زما او ستا نه دی، د نورو خلکو جنګ دی.